د کهاني شروعات کیږي. په دې کهاني کې به موږ یوه یخه علاقه وینو چې په هغې کې ژوند تېرول ډېر سخت وي. راځئ چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورو. په هندوکش غرونو کې یو وړوکی کلی و. د کلي نوم خلکو یخه علاقه ایښی و ځکه چې هلته کالو سره واوره پرته وه. ژمی اوږد و او ژوند ډېر زیات سخت و. په دې کلي کې یو یتیم هلک اوسېده، نوم یې هارون و. هارون د پلار نه ډېر غریب او بې کسه پاتې شوی و. مور سره به یې زړه کوټه کې ژوند کاوه. د یخ ژمي شپه به یې د مور زړو څادرونو لاندې تېروله، خو بیا به یې هم د یخنۍ نه د هغه لاسونه او خولې یخې وې. کلي کې شتمن خلک هم اوسېدل، خو د هارون کور ته یې هېڅوک نه ورتلل. د هغه مور به کله ناکله د خلکو لپاره د لرګو سوځولو کار کاوه، کله به یې د وچې ډوډۍ جوړولو مزدوري کوله. خو ډېر وخت به هارون لږې تندې سره ویده کېده. یو ورځ داسې طوفاني واوره راغله چې ټول کلی یې بند کړو. نه څوک کلي نه بهر تلی شو او نه څوک کلي ته دننه راتلی شو. د خلکو د کورونو خواړه ختمېدل شروع شول. لرګي د اور لپاره لږ پاتې وو. په دې ټول کلي کې د ټولو نه سخت ژوند د هارون دی و. د هارون مور سترګې له اوښکو ډکې وې او هارون د مور لاسونه ونیول او ورته ویې ویل: مورې، موږ به ژوندي پاتې کېږو که نه؟ مور د زړه نه دعا وکړه: یا الله، موږ د یخې علاقې نه وباسه او موږ ته یو بله لاره راوښیه. په همدې وخت کې د کلي یو زاړه سړي خلکو ته رنګ وکړو او ویې ویل: خلکو، که موږ سره یو ځای نه شو، ټول به د تندې، د لوږې او د یخنۍ نه مړه شو. راځئ چې ټول را یو ځای شو. ټول کلي د هارون د کور مخې ته راغلل. هر چا چې څه لرل د هارون مور ته یې ورکړل. یو کس یو څو لرګي، بل کس یو ډوډۍ، بل کس یو بوجۍ وچه میوه د هارون مور ته ورکړه. هغه شپه د هارون او د هغې مور په ژوند کې تر ټولو توده شپه وه. په کوټه کې اور بل، خلکو سره ګډه خواړه خوړل وشو. هارون په خپلو سترګو ولیدل چې یخه علاقه یوازې د واورې له وجې یخه نه وي، بلکې د خلکو د زړه د مینې د نشتوالي له وجه یخه وي. کله چې هارون لوی شو، د کلي مشر شو، ده به خلکو ته ویل: یخه علاقه هغه وخت تودېږي چې خلک د یو بل لاس ونیسي. که مینه وي، نو دا واوره کله هم د ګلونو د باغ په شان ښکلې کېږي. د ویډیو پیغام دا دی: که په واوره کې اوسېږي، که په وچه کې اوسېږي، که په واوره کې اوسېږي، که په وچه کې اوسېږي، خو د زړه مینه پکار ده، اګر چې په دښته کې اوسېږي.